په خوست ولایت کې د وینې د کمښت ستونزې ته د رسیدو په موخه د ټولنیز ژوند پراختیا ټولنې له لوري د وینې او وړیا بانک فعال شوی چې د ځانګړې کړنلارې له مخې اړتیا لرونکو ناروغانو ته پر وخت وینه برابروي. د یاد بانک له فعالیت سره سلګونه ماشومان او ناروغان نور د بیړنیو حالاتو پر مهال د وینې د نشتون له جدي اندېښنو سره مخ نه دي او ځایي اوسیدونکي دا هڅه د ژوند ژغورنې په برخه کې یو مهم ګام بولي. دلته ډېر وارې داسې وختونه وي چې یو کس 2 ورځې ګرځي، 1 ورځ ګرځي، وینه نشي پیدا کولی. الحمدلله موږ هغه وخت ډېر رالنډ کړو، په نیم ساعت کې په 20 دقیقې کې وینه پیدا کړو، مریض ته ورسوو. په دې وخت کې تقریبا په خوست کې موږ وینه ورکړې ده، تقریبا 195 کسانو ته موږ وینه ورکړې په عاجله ډول سره تازه وینه. موږ هر وخت مریضانو ته عاجله کسانو ته تازه وینه ورکوو. په دې کې دا 195 کسانو کې به داسې کسان هم وي چې هغه زر څه موږ ورکړي. د خوست یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د تیر په پرتله اوس د وینې پیدا کول ډېر اسانه شوي او زیاتوي چې دا ډول خیر ښېګڼه باید دوام ومومي. دوی زیاتوي د بېوزلو ناروغانو د ژوند ژغورنې لپاره دا ډول عملي کارونه باید پراخ شي. پخوا به چې یو چا وینې ته اړتیا شوه یا به یې په ډېره په تکلیف سره په ښار کې پیدا کوله چې هغه به ډېر مطلب په ساعتونو وخت به یې نیولو. نو کله چې دا ټولنه راغلې ده د ټولنیز ژوند پراختیا ټولنه، نو دوی سره مجهز امبولانس دی. مخکې پخوا به وینه خلک چې پیدا کېدل مصرف پې کېدل، اوس دغه ورځي چې کوم ځای کې د چا سره وینه را اخلي او چې کوم ځای کې مریض وي هغه مریض ته یې رسوي. چې یو بلستان مثال په وینه کې مقصد په هر حالاتو کې مقصد کومک ورسره وکړي. یو مسلمان چې مثال د وړوکی ماشوم وي یا مثال لوی وي او مقصد دا د یو مشکل نه په حساس د مرضۍ په حساس په هغه کې ورځي مثال مشکل نه حل شي، نو دا ډېره د افتخار خبره ده. الحمدلله دا ټیم دومره خوندور دی چې ډېر ښه خدمات خلکو ته وطن دپاره مملکت دپاره موږ ډېر ترنه خوشحال یو، یعنې موږ ډېر ملاتړ ورسره کوو. د خوست خلک دا نوښت د انسان ژغورنې او روغتیایي ملاتړ یو مهم پړاو ګڼي او له نورو مرستندویو بنسټونو غواړي چې ورته پروژې پلي کړي څو هیڅ ناروغ د وینې د نشتون له امله له خطر سره مخ نه شي. خو هر چا ته پته لګي چې په یوه کس به څه وشي، باید دا سره موږ غټ کمک وکړي که غټ خلک دي سمدوره خلک دغسې دولت هغه ورسره وکړو کمک ورسره په غټه نظر پرې وکړي، هغه نه ونبسي نظر نه لوس نه وناچوي. چې مونږ نه په خوست کې تقریبا ځان چې 1400-1500 کسان به دغه وي په دا مریضۍ به لګیا وي، دغه سره باید غټ سره هغه وشي. خو دا یو څه ته پته لګي چې دا مریضون ولري چې دا څومره سخت درد لري، څومره تکلیف لري. د ټولنیز ژوند پراختیا خیریه ټولنه چې په بېلابېلو نورو برخو کې هم د خلکو ملاتړ کوي، یوازې د وینې د همدې وړیا بانک له لارې په تېره یوه میاشت کې نږدې 200 ناروغانو ته په زرګونه سیسي وینه برابره کړې ده. حیران احمدزی، امیدرادیو، خوست.